السلام علیکم د سکون رادیو درنوردونکو او د خپل رسنۍ درنو کتونکو ستړي مسئ نن د 2023م میلادي کال د ورځنی لوبو نړیوال جام د هند په قربتوب د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په لوبه پیل شو د ورځنی لوبو د نړیوال جام چې نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر پر 15 نیټه پیل شو د نومبر تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي ټولې به 48 لوبې تر سره سي او شاوخوا یو نیمه میاشت وخت به ونیسي ټاکل شوې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله په یاد نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر میاشتې پر 9 نیټه د شنبې په ورځ د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې د هند په درمسالا نړیوال کرکټ لوبغاله کې د بنگلاديش خلاف تر سره کړي دا چې افغان کرکټ ملي لوبډلې لدی وړاندې په څو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده څومره لوبې پکې ګټلې دي او تر کومه ځای افغان لوبډله رسیدلې ده موږ درته معلومات چمتو کړي دي تاسو د معلومات را سره وګورئ او واورئ او له هغه وروسته د مرکز لشکرګاه ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره هم د افغانستان او بنگلاديش پر دغه لوبې ژغېدلي یو د دوی خوښي احساسات او نظرونه مو راخیستي دي را سره اوسئ د 2023م میلادي کال 500 ورځ نړیوال جام نن د اکتوبر پر 15 نیټه د هند په قربتوب د 10 لوبډلو په ګډون د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ په لوبه په احمد آباد نړیوال کرکټ لوبغاله کې پیل شو د یو ورځنی لوبو د نړیوال جام چې نن د اکتوبر پر 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبه پیل شو د نومبر میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي ټولې به 48 لوبې تر سره سي او شاوخوا یو نیمه میاشت وخت به ونیسي د نړیوال جام ټولې لوبې به د هند په 10 سترو نړیوال کرکټ لوبغالو کې چینای، حیدرآباد، درمسالا، پونی، احمد آباد، بنگلور، ډیلی، لکنو، ممبئی او کلکتې کې تر سره سي افغانستان له دې وړاندې په 2015 او 2019 میلادي کلونو د ورځنیو لوبو نړیوال جامونو کې برخه اخیستې ده چې لومړی او یوازینی بریا یې په 2015 میلادي کال کې د سکاټلند خلاف خو د 2019 میلادي کال 500 ورځ نړیوال جام ټولې لوبې وبایللې دا ځل به افغان کرکټ ملي لوبډله د 2023م میلادي کال نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر میاشتې پر 9 نیټه د بنگلاديش په وړاندې په درمسالا نړیوال کرکټ لوبغاله کې د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې تر سره کړي او نورې خپلې ټولې لوبه غرمه 1 بجه تر سره کړي همدارنګه دوهمه لوبه د هند خلاف د اکتوبر پر 11 نیټه په ډیلی لوبغاله کې دریمه لوبه په ډیلی لوبغاله کې د اکتوبر میاشتې پر 14 نیټه د انګلستان خلاف څلورمه لوبه د اکتوبر میاشتې پر 18 نیټه د نیوزیلند خلاف په چینای لوبغاله کې پنځمه لوبه د پاکستان خلاف په چینای لوبغاله کې د اکتوبر میاشتې پر 23 نیټه همدارنګه خپل شپږمه او اومه لوبه د اکتوبر پر 10 او د نومبر پر 3 نیټه په پونی او لکنو لوبغاله کې د دویم کوالیفایر او لومړی کوالیفایر ګټونکو لوبډلو سره تر سره کړي اتمه لوبه د نومبر میاشتې پر 9 نیټه د استرالیا خلاف په ممبئی لوبغاله کې او وروستۍ لوبه د نومبر میاشتې پر 10 نیټه د سویلي افریقا خلاف په احمد آباد لوبغاله کې تر سره کړي هیره مو نه وي چې د دې نړیوال جام تیر سیزن د انګلستان لوبډلې ګټلی و بیا هم ښه راسئ هیله د معلومات مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي موږ د افغانستان او بنګلاديش پر دغې لوبې د مرکز لشکرګاه ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره هم غږېدلي یو راځئ دغه مرکې را سره وګورئ دې لوبې ته موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې افغانان ویاړ دی د افغانان یا بل هېواد ته یا په نور نړۍ کې بدلېږي ځکه په دې خاطر باندې چې دا موږ ته ډېر د ویاړ ځای دی چې موږ افغانان نن په نوره نړۍ کې لوبېږي دغه لوبې واقعا موږ ډېر زیات ورته خوشحاله یو ځکه چې موږ په یو خو د خوشحالۍ ځای دی چې د افغانستان د پرمختګ لپاره یو لوبه ده او افغانستان کولی شي چې مثلا تر یو ځایه پرې ورسوي کرکټ یوازینۍ لوبه ده چې افغانستان یې تر یو ځایه رسولی دی نو موږ ډېر زیات ورته خوشحاله یو موږ د سکون راډیو څخه واقعا هم ډېر منندوی یو چې موږ په هر حال کې د کرکټ څخه خبر کړي او مثلا موږ ته کرکټ په ژوندۍ باندې موږ ته کړی دی پور کړی دی یوازې زه نه ټول افغانان انشاءالله الله تعالی نو خوشحاله چې لوبغاړي وینو ډېر ورته خوشحاله یوازې زه نه بلکې ټول افغانان ډېر خوشحاله ځکه موږ ډېر زیات خوشحاله همیشه دغه لوبې تیر نړیوال جام په شان ډېر ناکام و نو الحمدلله زموږ دعاګانې په سوي دي واقعا افغانستان ټول سره موږ ته خوشحاله ځکه تېرې
خوشحاله چې ان شاء الله الرحمن افغانستان په نړیوال جام کې هیله ده دا ځانګړې پیکیج مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان ټولې لوبې هلمند کې له سکون راډیو ویبپاڼې او خواله رسنیو څخه مه هېروئ. سکون د بدلون په لور.